د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. ستړي مشئ، پام وکړئ تازه لاندو مهمو خبرونو ته. طالبان وایي افغانستان کې داعش کوم مرکز نه لري، خو ځینې لوري ورته تبلیغات کوي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي په افغانستان کې داعش ډله کوم مرکز نه لري، خو د دې ډلې لپاره د ځینو لورو لخوا تبلیغات کیږي. امیر خان متکی د ترکیې له اناتولي خبري اژانس سره په هغه مرکه کې چې پرون خپره شو ویلي داعش ډله په افغانستان کې کوم مرکز نه لري، خو تبلیغات ورته کیږي چې د افغانستان حکومت کمزوری معرفي شي او له بهره ورباندې فشارونه زیات شي. داعش له دغو فشارونو مورال اخلي. داعش ډلې په افغانستان کې د یو لوړ خونړیو حملو مسؤلیت منلی چې تر ټولو تازه یې تېره جمعه په کندهار کې د شیعاګانو پر یوه جومات ځانمرګی برید و چې په نتیجه کې 40 کسان ووژل شول او ګڼ نور ټپیان شول. بل لورته هند د افغانستان پر حالاتو د غور لپاره کنفرانس جوړوي. هند د افغانستان پر حالاتو په دغه هیواد کې د بشري بحران د مخنیوي پر لارو چارو د غور لپاره کنفرانس جوړوي. په دې سیمه ایز کنفرانس کې چې د هند د ملي امنیت شورا ترتیب کړی او د دغه هیواد د ملي امنیت د سلاکار وجیب الدول په مشرۍ جوړیږي. د پاکستان، روسیې، چین، ایران، تاجکستان او ازبکستان د ملي امنیت سلاکارانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د هندي چارواکو په وینا په کنفرانس کې به په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي پر لارو، امنیتي وضعیت او همداراز د طالبانو له لوري د بشري حقوقو د رعایتولو پر اړتیا خبرې وشي. دا کنفرانس راتلونکې میاشت ته جوړیږي. او کاپیسا کې د یوه موټر نسکورېدو 15 کسان مړه کړي. د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې د یوه موټر د نسکورېدو په پیښه کې 15 کسان مړه شوي دي. په دې ولسوالۍ کې عیني شهیدانو او ځینو سرچینو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دغه فیلډر موټر د اواس درې په شیخان سیمه کې نسکور شوی دی. د دوی په وینا په پیښه کې چې پرون شوی د 15 کسانو د مړینې ترڅنګ یو تن ټپي شوی دی. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چارې.